الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد، دغه پر خبر رسیدلی و چې د هجرت دریم کالو د محرم میشوا بنو ثعلبه او بنو محاربه څه اراده ولرله چې په محمد رسول الله باندې عملیات وکړي وي وجني. د الله نبی له شکل معلومات وشو چې داخله د غلط اراده لري. سلورنیم سو مجاهدین ځان سره واخست او زي امر علاقه لورل دشمنان وتخدیدل فتح او غلبه رسول الله الله ورکړه. تقریبا سره پاسه یومش ال د پاتش مز کې به ځي واقع وشوله. غورک په نامه باندې وسړی و چې رسول الله توري راويست او رسول الله ویل چې من یمنعک مني څوک بر زمانه بچ کی ازو یری الله. د الله نبی چې ګره تور راواخصه یو ځل تاسو باندې څوک بچ کی نو ویل یا رسول الله خطر واله وجنه ما ستا مقابله کې به درېګم نو جنگ بم نکوم. محرم کې خو جنگ ناروا دی، خو چې کله دشمن در باندې عملیات تعرض کوونو به قران دا جواب کړی دی چې دفاع وکړه. عرب الاول چې کله راغی د مجاهدینو غلبه شو وشو. کعب بن اشرف په نامه باندې يهودي او چې هغه ډېر ورانه شروع کړي. غلط شیرونه به ویلي د رسول الله به عزتینه د غره ملګرو دا به شروع کړي. نو ملګرو لوي ویلي چې څوک به کعب بن اشرف له ودري تیار بشي. محمد ابن مسلمه ورته ویل یا رسول الله زه د سره به سملګری او ابو عفص او حارث ابن عمرو ابو نائله وګدا مسره وبسوره له اثر ته قلم کې محمد رسول الله مخې راوړ ورته وي غرسو د تکبیر اوازونه وکړه. کله چې ربيع الثاني جمادى الاولى شو انو په دې وخت کې غزوه البحران وشو د مکه ور یو قافله تیریده. یڅ کسان وجه رسول الله د وجلو بشیر راغلی و. انتم دشمن حاضر نشو یا تخدیدل ولاړو. دین ورسته به سریه د زید بن حارثه د مکه مشرکانو په خپل مابین کې د مصلحت وکړي چې لکه الله ر بند شوي اکمالتی کارونه راتلې نشي د محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه او دا سرمایه خلاصي کې څه بکو. نو اسود ابن عبد المطلب په نامه باندې وسړیو اسود ابن مطلب و د بکر بن وائل خاندان نه وسړی راواله واقعشان د عراق په لار باندې راتاوش. الله رب العزت رسول الله اطلاع ورکړه. نعیم ابن مسعود الاشجعي او سلیت ابن حیان په نامه باندې وسړیو چې اول وخت کې شراب جایز و. د شراب وښکنو د ټول حال ویل رسول الله اطلاع ورسېدا. سل مجاهدین به سره ولېګل چې قرد الاخره دشمنان وتښتیدل. صفوان ابن امیہ او دغه قافله مال رسول الله له مجاهدین راوړ. نو په دې وخت کې درې میاشتې تیرې شوې دي، رجب، شعبان او رمضان. د شوال میاشت رااله د جمعې ورځ او شپږم تاریخ د شوالو چې د احد غزا د محمد رسول الله د دشمنانو مابین کې رااله. د ډېر غوډه غزا د مسلمانانو لپاره ډېر عظیم درس تقریبا کشر د جون باقی یو سلور چرشنبه ورځ کې بدر اتوش. لیکن ابتدایي حالات غزوه احد غزا ولې وي ځکه د احد د غرب خوا کې واقع شوی. د احد یو مشهور غرو مدینه کې ډېر لوی. د الله نبی همیشه مثال کې دا ذکر کوو. یو ورځ ویلې د یو حدث غره د احد چې څنګه مسلمانینه ده او هغه موږ سره مینه کوي. رسول الله په ولاړو دی او خوځیدو وي مخوځه کته باندې الله نبی ولاړ دی. کله چې سره د مسلمان په جنازه کې برخه والی یو قرات اجر او کله چې دفن کې به دوه قرات د قرات اندازه علماء ذکر کړی د احد د غره په اندازه. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وي کده احد د غره په اندازه باندې سره ما سره پاتې شي وي زبدا په درې ورځو کې دنه ختم کوم مگر دومره خبره ده چې کم زما قرض غیر لپاره به پریدم قرض په ادا کوم. مزیدار غره کې صغره د رسول الله سره ډیره مینه و د الله د نبی سره مینه و. رسول الله په مثالونه کې بار بار بیانولو. نو غزوه احد په دې مناسبه چې دې غرب د خوا کې وشو. دویمه خبره ده چې د کافرانو قومندانان څوک و. ابو سفیان ابن حرب، خالد ابن ولید د شاسوارانو مشر ای وخت کې د ایمان نور راوړي. عبد الله ابن ربيعه، اکرمه ابن ابي جهل، صفوان ابن امیہ. دې قومندانانو چې درېمه خبره به کې دا وشو دوی ویل چې ورزوخ یو درې کار په کار دي. دغه به بعض خلکو ایمان امراوړ ورسته. عینادی او سخدری زشمی شو. عبد الله ابن ربيعه نشه پاتې شو اخر وخت پوري. یو کار دا چې موږ به چندر اټول کو ځکه دا جنگ ډېر ګران شی دی. د ټوکو مسله نه چې ور شروع وشو. اقتصادي مسله چې انسان برابر نه ام ګران ده مگر د الله په فضل او کرم سره چې الله د مجاهدینو کومک او تعاون او تایید کوي. او په دې شان کې ډېری فائدې دي. اسلام دې ویل شي دې ویل د انفاق
کله دې شرعي ذکر کوي او کله دې فائدې ذکر کوي کله دې ترغیب ذکر کوي کله څنګه الله مثالونه ذکر کوي یو روپے په وسو بلکې سوچند تاسو را زیات درکوم خدای الله په دې دین باندې خرچو کوي قرض حسن راکې الله فرمایي مال راکې او په دې صدقه باندې سړی رب العالمین له نږدې کېږي ذکر یو تحقیق علماء لیکلي دي چې انسان په کوم شي باندې الله له نږدې کېږي رسول الله فرمایي د شپې په اخر حصہ کې دعا حسن بصری فرمایي منځ کولا قران فرمایي زیات سجده کولا حدیث مسند احمد کې راځي رسول الله فرمایي نوافل اهتمام د نوافل او د فرایض نورسا عبد الله ابن مسعود فرمایي قران او حدیث کې امر راځي په صدقه باندې رسول الله ورزنانه ور درس تقریر وکي وی ویل یا معاشر النساء ای زنانو د جهنم د اور نظام بچ کئ اکثر اهل ما تاسو ولې د جهنم کې پرته وي زینب رضی الله عنها خپل سره واخ عبد الله ابن مسعود د پوسو کې راغی بیوا شرط روانه وي اتقرب بها الى الله ورسوله وي زه په دې باندې الله رسول الله ځان نږدې کوم په جهاد باندې سړی نږدې کېږي اخلاص باندې نږدې کېږي مانځ باندې زکات باندې ایمان په ملائکه ایمان په کتابونو عمل صالح نو ویل شنده چندره پر به دو صورتونو یو صورت دی ویلې شرکت دی ابو سفیان کما قافله را روانه کړي وا په دې کې 50000 دینار او زرو خان و نو چې دومره قوي چنده تاسو او دومره قوي ما د تجارت قافله تاسو خو لراله نو وسخه مخمنګ له چندې راکې چې د محمد مقابله به وکړو عليه الصلاه والسلام دا ترغیب ورکی یا دویم دا منه چې دې څومره مال ګټل دی هغه سرمایه تاسو ګټل زمونږ تقریبا 50 دینار یو دینار ګټل او 50000 دینار و قران کې الله فرمایي دوی به مالونه خرج کې به بروس اور باندې افسوس اور مانی او دلیل به دې باندې چې کله د اسلام په مقابل کې وسړی مال خرج کوي یا دا په خپل کافر دی او یا کافر له نږدې دی بلکې د اسلام په تایید کې مال لګول پکار دی چنده را جمع کړه دیمه طریقه دا وکړه اعلان له لګول په محلوک حتی تر دې پورې اتحامل عقیله په خپل عمرو بن العاص راغی ابو سفیان راغی او تقریر وکړي چې لکه دا محمد پیدا شوی دی موږ وجنی راځي د په خلاف باندې د شول کرکشو کو چې اسد ختم دغه د عملیات د مدینه نه شجارو کو چې د میدان موږ له صفاش ایو سره خبر هم الله جدا خډه راکړه تقریبا 3000 جنگیران تیار کړه 3000 وخانه ځکه د ار جنگیری سره خپل وکړو 200 اسونه وسو صغری او 50000 دیناره اسونه ځان سره روان کړو چې سړي نشي په وکانو سواره و دا روان شو دریم کار داو کې چې ابو عزه الشاعر په نامه باندې یو شاعر واغله د شی ویل ابو سفیان وته بر قوم کې د جذباتي اشعار او تقریرونه وکا چې دا ټول راجیک شو د محمد په خلاف ودرو علیه الصلاه والسلام چې انتقام والی هغه د مکرام انسانو رسول الله په بدر کې ولې خوشی کړه مو د الله رضا لپاره خوشی کړه مکه لاړو برته ته اول ویل په خپل چاله خیر عالم محمد نمه غب ورکه علیه السلام هغه دغه سره مسافر فنامه باندې بل شاعر د ملګری کړو تقریرونه شروع شو غزوانان راواته ارال دا سړی به رب العالمین محمد رسول الله په قید کې ورکی وی ویل اې د الله نبی بل ورته خوش کړم دا ورته ما سره احسان وکا د الله نبی ورته ویل چې مؤمن انسان دی یو سړی نه وکړي چې لکېږي نه ملګرو چې سرونه قلم کوي یو کار سره دوکا وکړه په یو ځکه غداری وکړه به په د اعتماد مکو چې راکدا بس ما ملګری شي قسمونه او قرانونه دي کوي کنه هیڅ اعتبار ودشته نه د رسول الله په حدیث کې موږ له تاسو یو ادب پرو دی تربیت پرو دی د رسول الله سیرت سمانه د اسلام دین او زمونږه د ژوند یو قانون هر عمل هر طریقه کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو قانون موږ له خدای شوی دی هغه وجلو تقریبا 15 زنانه ځان سره واخستي خزي دا خزي ول را واخستي یو وجه علماء دا ذکر کړی دا وې د غیرت اقوال به خپل کسانو لري فوجیان لو قانون دار چې کله زنانه سړي غیرت ورکړي هغه به جنگ کوي او موږ لږه پورا غیرت دا پرو د شکل د کفر لورا هغه د اسلام په خلاف باندې راوځي نو اق نوجوان شي هغه ځان لوي چې لکه زما ډیره قوي باډي ده او زړه قوي تجارتونه کوم او زړه قوي ځوان ما ته دی وخت کې د اسلام په تایید کې ودرېږي نه نو دا به د شرم او به غیرتۍ خبره ده دا زنانه په دې باندې وروتي چې موږ لږه د غیرت پروت د کافر لور دی د کفر لور دی هغه د کفر په تایید کې ودرېږي او دغه د قوي ځوان چې د مؤمن په مقابل کې ودرېږي به دومره زور استعمالي چې وښني لیکن د اسلام په تایید کې به نه ودرېږي دا افسوس وکړ دی سړی دا دویم د دې وجنه چې زنانه کله د سړی سره په وجه کې پاتې شو بچي ترڅو پوری چې د خلاص کړي نه نو اخري سرګي پورې سړی به جنگي درغه جنگي تکتیکو او بل اشعار ورته ویلي ودا مساج کړه روان شول محمد رسول الله خپل
کسانو اطلاع را ورسوله عباس رضی الله عنه ورته ویلي دی ورته خط کې ولېګل چې رسول الله دا کار وشو دا وشو دا بني غفار د قبلینه یو ځوان لوي دا خط رسول الله ورسو ځان رسوا تقریبا د مکې نه مدینه پورې 200 کیلومتر مسافه چې رسول الله اتور چې دا خپل والده تشبو کې 3 ورځو د شاسوار دا قطع کړ 3 ورځو کې دومره به تادی باندې راغی دلیل له بده باندې چې د اسلام رهبر د مجاهدینو امیر هغه به د ساده او د غفلت کې واقع نشي بیداری د دشمن په هر حرکت باندې به د وکيري بیداری د شي کېږي د شي به وشي په دې طریقه کار ده دا ورته راغله تبوز دې سړیو کې چې محمد صلی الله علیه وسلم به کوم ځای کې دی خلک ورته ویل ودا چې مجر قباء کې ان شاء الله فضایل په خپل ځبان درې چې مجر قباء څومره فضایل لري رسول الله فرمایي چې دوه رکعات موږ په دې کې وشي کې انسان چې بستا عمره وکي عمره دا فضایل کې ولې دومره ثواب دی څنګه خپل ځای کې ان شاء الله به دې خبره ده د الله نبی تناسو قاصد ورته راغی خدای ورته وړاندې کې ودا والا نتیجه تی دارو وتلا کته چیرته په دار حرب کې دی مسلمان امیر په امر باندې پاتې کیږي نو ان شاء الله تعالی ممانعت نه عباس ته پاتې شوی دی د امیر او د مجاهد او د قائد په امر باندې اقا انسان له تاوان دي چې هغه بغیر د امیر نه پاتې کیږي چراغ خط وکړو خط په خپل نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل نو شغلی ویل ابي ابن كعب لوتی و د نبی کریم علیه الصلاه والسلام کمال او تعلیم ولا نو کمالي کتاب راوړی دی ابن کثیر لګي د بل چا لپاره نه تعلیمي به تعلیمي دا نقصان دی محمد رسول الله لپاره کمال دی وجدا دا چرګه چرته مدرسو مکتب ویرین د جامع قرآن راوړلو کدا چرته تعلیم والے د خلکو په دماغ کې به دا خبره پرته وي چې دا خو په خانه تعلیم والا دی اعجاز قرآن به ثابت دونه به دا خبره چې رسول الله په اخر وخت کې دا مسله ذکر دی کنه تعلیم کړي کنه دی کړي مسند عبد الرزاق ابن ابي شيبه کې به دا روایت موجود دی چې رسول الله تر وفات پورې به ذکر نه دا رسول الله کمال او دغه امتیاز ابي ابن كعب له هول ولا ابي ابن كعب دا محمد رسول الله ناشنا صحابي دی قاری د قران مکاتب مو رسول الله ورته ابو المنذر لقب ورکړو او سید الانصار عمر رضی الله عنه ورته نوم کې خدای ابو الطفيل سید المسلمين یو ورځ الله نبی ورته ویل لم يكن دا سورته ورته ویل چې دا مال تلاوت کا ویل یا رسول الله دا قران په تابع نازل او زه په تابع تلاوت کوم دا قشمره دا خبر الله کړی دا وزمانو می اخسته دی او فبكى بكاء شديد ډېر سخت وشړل چې رب العالمین زمانو مواخصو انتهایی کمالی سړی تقریبا د اتل سنت نه در شي 15 سنه کې دا وفات شوی دی یو سلسله شپه حدیث ټول نقل لې هغه ورته ویلي چې 3000 کسان مخالفین را روان دي او 3000 وخانه وسو د زغره ولا 200 اسونه 500 دینار ور سره پیسې دي تاسو په مقابل کې اراده لري چې جنگ سره وګي خو هم تاسو نور څه کوي د الله نبی ابي ابن كعب له ویلي باس وی خبر ځان سره امانت والا چاله ونه وای دلیل به دې باندې چې رسول الله په دې عمل کې موږ له دا تربيت راغی چې لوی دشمن روان دي او قوي مسله ده ملګرو کې بور خطا نه غړای چې لکه راغله دقه دی او ګیروغو دې مقابله بسنګي کې باز انسان کې تسلسلي ودا خبر امانت کا لړ قومندان راجم کړ سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده چې د شو پروګرام دی دشمن اراده لري چې موږ مقابله وکړو څه وکړو سعد رضی الله عنه ورته ویل سعد ابن عباده او سعد ابن معاذ او سید صاحب ویل یا رسول الله الله بس کو مکه په دې کې به ان شاء الله زمنګ ته اې دې موږ به الله خیر راکړي هیڅ تشویش وکړ نه دی رسول الله ډیر د استقامت ولا انسان خو الله دې قوي ملګری ورکړي حدیث کې دا راځي په انسانانو کې الله وکړه ته دا خاص کړو ویل کده قدر رسول الحلیفه الاخیر رااله شپږ مله مدینه نه وړاندې وادي عقیده الاخیر رااله ذات الیمین خو رااله عینین ولا قوت دې رااله د احد د خوا په خوا کې دوی پړاوالو ونیو دلته کې می ډیره برابر کړی هغه د جنگ درځو نو چې طریقې عملیات هغه مخ کارو ډېر سخت کارو ورسره ان شاء الله راشي د محمد رسول الله تشکیل چې رسول الله څومره لوی درسي او څومره لوی جنرال لري کوم تشکیل چې د کړه تر قیامت پورې به یو جنرال د تشکیل برابر نه کی دا کوم ملګری چې برابر کړی دي دفاعي کسان څنګه نه ولې تعرض ولا څنګه نه ولې د اعلان میدان کې کوم براتري داخله کا ترسود ولا دا ټوله حیران بشي چې رسول الله سره کوم نشه کمالو څنګه نشه کمالي نقشه جوړه کړی دا وې چې دا رال نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل ملګری درې تقسیم کړه یو تقسیم دا کړ چې هغه له وجه لکه تاسو په بازارونو کې ګرځي چې ناڅاپي عملیاتونه کی دویم تشکیل دا برابر کې د مدینه د کندهونو کې چې دې ځای کې نه او دریمه سعد ابن عباده سعد ابن معاذ او سید رضی الله تعالی عنهما د په خپل ځامن څوکیداران او پیراداران کړه مسلح فوج دلیل به دې باندې چې پیره سنت طریقه د مجاهدینو او چې هغه سره اسلحه می
بیا عمر رضی الله عنه دا پیره کې دا ابوبکر صاحب لم کې دا ارد مسلمان امیر له پیدا پیره وش دا خبره غلطه راځي ته اسه ګرځي د خلکو په دماغ کې دهشتګرد معلومیږي چې لکه اسه له ضرورت دی په الله توکل کمزوري دی او به چې مولا سره چرته سحر واخصه کله شون کو پیرا واخصه تمانچه د خلکو په دماغ کې خډیر بل معرفي شي دا چې لکه مولا تر سره سکار دی کار می ذکر چې محمد رسول الله استعمال کړی دا ابوبکر استعمال کړی عمر استعمال کړی وغیرہ دا سنت طریقه ده ځان سره ساتل بکار دی استعمالول بکار دی نو دا اسی یو کفر نظر دی چې مسلمانانو په دماغ کې دا خبره وردن نه کړی دا چې مولا د اسهان استعمالي او غیر ځان سره ګرځي او مسلمانانو له سکار دی توکل خلاف دی فلان او فلان شپږمه طریقه دا وشوه نبی کریم علیه الصلاه والسلام د جمعې ورځ و مرګري راځه مکړه وی ویلې کدا خلک په دینه باندې راغلي څه چلو څه مسله وکړو خو زما خپل نظر داري ک جنگ من کو په داخل د مدینه کې من پاتې شو په دې کنجونه کې ورته من کینو زنانه د بار چتون لوخي چې هغه د کانو گزارونه کوي دی ورته ویلې کراتل نو د څه طریقه به او کچرته نه راتل زمونه اخو به دوی ډیره خرچي به کی خوراکونه به کیږي د درې سره کسان له ډوډۍ برابر ولا به د تقسیمول خپل تنګي وو بوزلار بش اسد الله حمزه رضی الله عنه د محمد رسول الله رضی الله عنه کاکایمو هغه بشراغه ویل یا رسول الله وی به دشمنان دا و چې دا بوزدلی به غیرت لري زماره پر رب العالمین باندې قسم خاص کر هغه نوجوانان چې هغه بدر کې حاضر نه و زب ډوډۍ ونه خورم تر څو برشي دشمنانو سره مخامخ میدان کې جنگ ونه کو باز قیدین دا ډوډۍ خورینه الکه پلاني قیدی چې هغه د احتساب کړ زب ډوډۍ نه خورم او دا د حمزه رضی الله عنه عمل دی دا سنت طریقه ده وی ویل تر څو برشي دوی سره په میدان د جنگ کې لاندې وته نو مزه ډوډۍ نه خورم بای صحابه ویل یا رسول الله قسم په الله موږ خپل بیان لور نشو شو تر څو برشي میدان د جنگ لور نشو هغه د هغه جن راجیز موږ په مصالح فوجین دراولي او موږ دلته را مسله کو اې دې ملګرو دا مقصد نه و چې محمد رسول الله دا خبره رد شي بلکې نظر ارشا پیش کولو د جمعې ورځ وا رسول الله خطبه ورکړه کمالي خطبه وا چې د مجاهدینو وا او بل د مجاهدینو امیر چې محمد صلی الله علیه وسلم او بل ناشنا حالات د خطبه کې بچوم رزورو ترغیب ورکړي جهاد لا وې د جمعې مونږ چې کله وکړ نه وته چې کور له نه وته ابو بکر سیمه بشورغه عمر رضی الله عنه بشورغه نبی کریم علیه الصلاه والسلام دوه زغری واچولې دلیل په دې باندې چې دا کومه جامه عربان د اوسنۍ استعمالي په دې کې به جنگ کیږي نه د زموږ وسوسونه جامې چې دې کې به جنگ کیږي جنگي جامه د دوه زغری واچولې موږ له دا تربیت راګه چې اسما ملګرو که تاسو شرط میدان د جنگ لږه اسباب استعمالوي دا ګوره توکل منافات نه دي ځکه توکل قرطبي د شي معنا کړی دا تفیض الامور الى الله تعالی ثقه بحسن تدبیره اسباب به استعمال کې نور به الله له وسپاره چې دا الله زما تربیت کوي دا خبره غلطه راځي چې الله رازق دی قرار په دې کونج کې نه مال بډوړې را غورځي الله رازق دی والله زمون کومه کې بس مونږ بدیږي کې ناشو نه سي هي استعمالو نه ټریننګ استعمالو نه مرګري میدان د جنگ له بوزن نه دا کارونه به توکي نور به پری دی رب العالمین کې برکات اچي ټول اعتماد لري اسلحه باندې وینا حدیث کې راځي محمد رسول الله دغه زغری واچولې زغره دا معنا چې دا د بدن باندې یو قسم تشور واچولې شي دشمن کو څومره گزارونه تابع کوي استعماليږي نه او که ار څومره دغه شي قوي ضربت نه رسیږي د اوس په خلیم واچوله او توري غاړه د واچوله محمد رسول الله پټګي وتړلو د پټګي د یو جانب شو د دیګری لاندې شراتاو کی په دې کیفیت وروته اځه د سوچ کو چې څومره مزیدار شکل دوز غری چولې او محمد رسول الله د خپل تور غاړه لا شولې دا او به پټګي والے دی او به پټګي د یو جانب چې دی به دی زن لاندې شراتاو کړي ابو بکر په دې کیفیت وروته عمر رضی الله عنهم وروته پر مجاهدینو باندې رالل یو مزیدار نقشه د مجاهدینو امام وروته سعد ابن عباده او سعد بن معاذ او سید رسول الله دې ملګرو لوري شي ګورای د الله پر رسول باندې مسور وکي هغه وختل چې په مدینه کې جنگ وکاو تاسو ویل شي زو خو نظرو د الله نبی له ویل یا رسول الله چې څه خبره تکه مکه شان به من کو غاړي په مدینه کې جنگ کو باندې ځکه کو د الله نبی ویل والله قسم په الله هیڅ نبی له دا مناسب نه دي چې غره السحر اوالي او غره به بیرته وګرځي تر څو پر شي میدان جنگ لوته نه دیګه دوه خبرې وروته یو ته دا خبره معلومه شو چې مجاهدین به اسباب السحر استعمالي دویم ته دا خبره معلومه شو چې کله دی یو کار شروع کې جهاد شروع کې به بریدي نه دا ګورده چې کار نه چرته مونږ روزه ده روزه دی ونی ولې مې پر وېسو ملګری شل کما ته وروړي دعوت مې ته کړې ته ماته کې jihad او حج دا د شي کار دی چې واره به ورګټ شو ور داخل شوي تر اخري سره کې پر وې پرې دی کې سپینګری او غیر سپینګری وي رسول الله د شي ویل چې مناسب پیغمبر لاندې شغله یو کار شروع کې سعد راول به ریکی دي
چې کله دې تور را واخصه کلاشینکوف را واخصه مگر چې شهید شوی نه وي او یا اسلامي خلافت راغلی نه پرې دی بینه که اسلامي خلافت په دې ځای کې راغی بل ځله بزان رسي ځکه په اسلام کې دا سرحد ته د حدود او بریدونه نشه ملګری را روان شو د رسول الله ملګری و نووم د شکار وشو د مازیګر منځنه ورسته تشکیل ورکړي زر مجاهدین دي زر او په دې کې تقریبا سل زغره والا دي اسونه شتو کني څه په دې کې دوه قول دي ظاهر قول دا چې اسونه مسونه نشته را روان شو له طریقې برابر کړي یو قطه مهاجرین د مهاجرینو قطعه دغه مشر چې د مصعب ابن عمر العبدري اغله جنډه پلاس کې ورکړ اداره سره والا دویم د اوسینو قطعه دغه مشر اسید رضی الله تعالی عنہ دی دریم د خزرجانو قطعه اې دې مشر خباب بن المنذر رضی الله عنه دار روان شو د رسول الله اهتمام له وسګورا چې کله په دلاره باندې راتېریدل مخله حدیث کې راځي ډیر یو وسلواله او په دې اسیه باندې زګام مشتمل قطعه پرته و دی يهودو دا مخله لاله نبی کریم علیه الصلاه والسلام لوي ویلي ملګری ورته ویل چې موږ تاسو په تایید کې ودرې وې دي مکه مشرکان سره جنگ کوو اې دې خضرجان سره څنګه انډیوالي وروري دا د الله نبی دې ملګرو له ویلې دې خلکو اسلام راوړې کني دراوړې نه دراوړې وېزه دا کار اچرته نه کومه چې یو کافر انسان ځان سره په تایید کې والو مشرک دی وامه ته که اهل کتاب خو کافری هغه کړه مکه مشرکان دي زبر خالص مجاهدینو باندې دا دلیل به دی باندې چې د کافر نه به نظامی کومک نشه کستلې دغه د پوجینه چې د صبر ځان سره په دخت کې شریک اما اسلحه هغه کافر نه تغفتل شي دیو کافر سره لاندې وتی بل کافر نه اسلحه طلب کول شي دغه په مقابل کې وجنګي وجه داوا چې محمد رسول الله د قشن د يهود رزغري طلب کړي وېزغري موږ لرا کوي لیکن نظامی کسان موږ لرا کوي ما پوجین چې موږ په پوجینو کې راګټ شي ترڅو په داخل کې کوته ونی شي دا معلومه شو چې مسلمانان به شرط هم د کافرو پوجین ځان لنه راغواړي چې ترڅو پر اسمن تایید او دفاع کې دي چې امدغه خلک دومره پسره تخریب وکي چې هغه د دشمن سره مخامخ جګړه کې موږ پیدا کیږي نه مګر په مدینه کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د يهود له ویلو چې زمونږ سره شریکيږي موږ ګرځا کومه صحه چې تاسو دې دفاع وکړي دا در باندې در پاتې شو وېدا ملګری د شهر روان و اتمه په کدا وشو چې شیخان په نامه باندې علاقه او شیخان اغه زله نبی کریم علیه الصلاه والسلام مقام را ورسېدو مقام منځم دلته وکړي ما خوستن منځم دلته وکړي شپم دلته رااله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام تربیت لګور ملګرو لوي یو 50 کسان راواله چې د فوج نګر چا پیره ګرځي دفاع وکړي د سینه موږ ستړي ورغلیو دې ځله غفلت کې پاتې نشو دشمن په موږ باندې عملیات ونی هغه 50 کسان د حقیقت مشرک کې محمد ابن مسلمه دا رکاب بن اشد د ترزو او کله چې په هغه باندې عملیات کول نو هغه څو کسان مجاهدین ځان سره خشي او ابو عبسه حارث ابن عمرو ابو نائله او دا د مشرک او د خپل ځان د پاره څوکیدار مقرر کې زکوان ابن عبد قیس د ځان د پاره مقرر چې دوی پیاره کوي دا مسله کېدله چې کله سبا نږدې حالات وشو نو یو دوه کار وشول چې سبا نور داخلي کی یو کار دا چې محمد صلی الله علیه وسلم ویل چې ما خوب ولیدو د خوب نقشه ده یو بلیزه کې بقره غواده تصبح حلاله شو دوی ما د تور اواز شکر مې سره اوچته ولا د مخ کې سره پرې وته کندم شو درې مو د شو مضبوطه صغر وا چې په دې کې ما خپل لاس وردن نه کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو لوي ویلي وې دا غوا چې حلاله شوې دي دا مقصد دی چې زمونږ په باسي ملګری شهیدان کیږي اوې کسان دویم چې دا تور ما کړ راواخسې د توري د اثر کې چې کندمواله راغې زما د خاندان به یو کس شهید کیږي سید الشهدا اسد الله د ټولو شاسوارانو مجاهدینو امیر لوی پهلوان حمزه رضی الله تعالی عنہ د کې شهید شو ورس ان شاء الله د اخر شهادت مسله ځان لرازي دریم دا مضبوط اصغر و چې په دې کې ما خپل لاس وردن نه کې معنا دا مدینه ده دی مدینه کې ور داخلو کې به دشمن په باندې عملیات نه کوي یوه دا کارو دلیل په دې باندې چې حدیث کې مرضی رسول الله فرمایي کړه سړی له خدا د عالم الامثال نبی سړی له کړه دا خوبونه ورزين د الله نبی فرمایي رښتینی خوبونه چې هغه پېښمه وقت لا تصل الا حبيبا او لبيبا هر چا له خوب وایمنا دا مرغه په فکر دې شي ژوند کړی شو چې کم تعبیر دوی کې سړی باندې راپریوږي بلکې دا هغه چا په تعبیر غواړي چې یا ستا دوست دی او یا خو په تعبیر باندې پوهه دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام اول تعبیر وکي به د قشن ابو بکر تکړه سړی و به عمر سے تکړه به محمد ابن سیرین شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې کم انسان د قران او سنت سره ډیر مهارت لري دا تعبیرونه د علم الله غل ور نصیب کوي یو خدای تعبیر ویا د کوم کتاب بازار کې خرڅ کړی وي دی شی لیکلی
یو راوی دغه بکیره شی دی اې دی وجنه په دې اعتماد زیات پکار نه دی تعطیر المنام په تعبیر المنام د عبدالغنی دا کتاب ځان لا خپل پکار دی یوسف علیه السلام دا معجزه رب العالمین ورکړې و نو دا خو مسله شو دویمه تحقیق وکي ملګری ګورو دل واستوجو وېد شي قتل پکار دی امیر د جبهه لا چې اسنه چې اسره روان کړي دا خو خیرات نه دي سپینګری امراغه بوډام راغه کشر امراغه ځوان امراغه ټریننګ شودم راغه غیر ټریننګ شودم راغه وز به مرګری رسول الله ګوري چې کم کسان د جنگ دیو کم نه دي دا ډېر بل کم انسان دی امیر دی چې سر خپل مجاهدین له وجاله په دې پوسټه باندې ورخېږي په دې ځمانه ورسي ته ور داخل کوګر چې دی ور دیو کنه دي ام دا په ورزي دا رسول الله سنت د خلاف عمل کوي کسانو ګورا د تکتیک ولا خلک د شری برابر کړي چې هغه جنگ ولا دي په دې صحنه کې دا جنگیدل شي نه الکه دا په دې کې به د وتل ولادي نه دي کور شو درې پر به دې په لاسو راتلې شي نشي راتلې دا ټول مسله برابر ور پکار دي نو چې وای کاته په مجاهدینو کې یو څوارلس ماشومان راغلي عبد الله ابن عمر پکې راغلي دي اسامه ابن زید پکې راغلي دي اسید ابن زهیر پکې راغلي دي زید ابن حارثه پکې راغلي الانصاری زید ابن ارقم پکې راغلي دي زید ابن ثابت پکې راغلي دي عمرو ابن حزم پکې راغلي دي ابو سعید خدری پکې راغلي دي رافع ابن خدیج پکې راغلي دي سمره ابن جندب پکې راغلي دي ټول کشان صحابه دي جدا کول خدایو پکې ډېر کشرو رافع ابن خدیج رسول الله ورته توزه تمزه هغه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الحاحي وکي وما کیو کمالدار چې ډېر سخت نه خولما ما چې کله دشمن دې برید لاندې ونه به معنا بچکیږي نه د الله نبی ورته هم دسره به آو یو نه کې ورته به ځکه کوي دې لکه نه گزار ورکه ګونډه ورته ما تکړه تړه کې ورنوي سوې وشتا وی راځه نبی کریم علیه الصلاه والسلام حدیث بخاری کې راځي چې هغه بخښ وشتل ملګری به نه کوولي د شنه چې دشمن دلته دا چې داس وکي سره ټیټ نیولې په دې طرف مرمې لاړ شي د څه خلک چې سنتي بچکیږي نه وی تر راځه سمره ابن جندب ورته امام بوزه ځان سره وی ته خو بالکل وړي کې وی یا رسول الله ما کې دا کمال دی زه چې کله شریله په غیږ باندې ورشم چې سملول نه پرې ده مینه د الله نبی سمره ابن جندب له ویلو رافع ابن خدیج لا وېزما په مخ کې د ازر مجاهدین دي په دې کې خو عبد الله ابن ابي ابن سلول سره د څو کسانو به وته دا ټول ملګری د ټول ملګرو په وړاندې باندې په غیږ وراله وکړه چې په غیږ باندې وراله نو غاړه چې ورنه خسره د رافع ابن خدیج په دې وخت کې ورته ویل شرورا ته خو نبی کریم علیه السلام ځان له انتخاب کړی د الله له حاضر کمال ځان سملوا زه پوهیږم چې مارا سملای خو که وسته ځان سملې نو زموږ میدان د جنگ لارښم کې ورسې به نه پرې دی ودا وخت کې چې کله ورغاړه وته رافع ابن خدیجه د ځان سملو اغله تم رازات او داغه کله دا ګور سنت طریقه راځه ټوکی نه دی بعضی خلک داغه کې چې دا بد غني نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل د کافر سره غیږه واله ورکانه په نامه باندې وو وته د الله نبی او په غیږه راشه حدیث کې راځي رسول الله ورکتش چیملو ایسه ایمان راوړو یو بل د کافرو چې په سرمن باندې بخپه کې خدا تر څو پر دغه سرمن چې کښ وا هغه پلان یې او پاتې ونور سرمن بوش کېدا رسول الله په غیږه باندې ورغه به خو عنادي سره وسط کراغه ایمان بیرانه وړو دې چې پرنده خبره وکړه ان شاء الله قرار چرشه پرش بندونه به عبد الله ابن ابي بن سلول دغه واپس کېدل به بل چرشه به کې د جون باقی به میدان د جنگ او اخر کې به صحابه ول لک شهادتونه دغه نو ورسره به مجاهدینو فتح او غلبه رب العالمین د محمد رسول الله تابع دریم او توسل نصیب کی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين سبا ان شاء الله د وشتنګي کې الته شي دینی اجتماع سبا ما ذکر ما تنو شریکین کړه نو د الله درزه پر ملګری په برخه والے وصلى الله تعالى على خير خلقه